السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د آسیایي کرکټ شورا لخوا د افغانستان بودیجه لوړه سوه. په دغه ناسته کې میرویس اشرف ګډون کړی دی. ډیر تازه د خوشحالۍ خبرونه هم په همدا ویډیو کې راسره کتلی سئ. په راتلونکي کې افغانستان دوه اړخیزه سیریزونه هم لري او درې اړخیزه سیریزونه هم لري. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د آسیایي کرکټ شورا لخوا د افغانستان بودیجه لوړه سوه. د آسیایي کرکټ شورا د غړو هیوادونو ترمنځ په یاده ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د بودیجې سلنه لوړه سوه چې د تیر کال په پرتله به افغان کرکټ بورډ یو څه زیاته بودیجه ترلاسه کوي. نن د آسیایي کرکټ شورا د غړو هیوادونو ترمنځ په بحرین کې ناسته ترسره سوه چې د افغانستان کرکټ بورډ په استازیتوب پکې د بورډ مشر میرویس اشرف او اجرایي رئیس نصیب خان ګډون کړی و. کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې وایي د کرکټ آسیایي شورا په دغه ناسته کې د ایجنډا د نورو ټکو سربیره د افغانستان کرکټ بورډ پر لار ډیر ملاتړ او پرمختګ خبرې وسوې او ټولو غړو یې په یو اواز له افغان کرکټ سره خپل ملاتړ اعلان کړه او ورسره د بودیجې سلنه هم لوړه کړه. بورډ وایي له دې وړاندې په افغانستان کرکټ بورډ ته د کرکټ آسیایي شورا د لوبیزو عوایدو 6 سلنه بودیجه ورکول کېدله چې په یاده ناسته کې دغه بودیجه 15 سلنه اندازې ته لوړه کړل سوه چې افغان کرکټ بورډ ته به له دې وروسته ورکول کیږي. دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه په دغه ناسته کې د پاکستان، هندوستان او نورو آسیایي هیوادونو له مشرانو سره پر دوه اړخیزو لوبلړیو هم خبرې اترې وکړې چې پایله به یې ډیر ژر په نږدې راتلونکي کې اعلان سي. سربیره پر دې چې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه له دوو نورو هیوادونو سره هم د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په اړه هم خبرې وکړې چې په یاد تړاو به هم د سیالیو نیټې ډیر ژر اعلان سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.